چار چا څخه پوښتنه وکړي چې څنګه دی کاروبار تجارت معامله انو په شکایت سي کاروبار نست او ورځ په دین 10 لاک نه دی کړی پلانکای مې نه دی کړی دا د کاروبار او د روزي د کمښت ذریعہ او سبب علما فرمایي چې دا بے حیايي ده دا بے شرمي ده کله چې د ټولنې څخه د وطن څخه د امت څخه حیا ولاړ سي شرم ولاړ سي نو بیا په هغه ټولنه کې د روزي کمښت راځي د تجارت کمښت راځي د اقتصاد ضعف راځي نور علتونه به ومي خو یو لوی علت د روزي د کمی دا بې حیايي ده په کورونو کې کومو تاسو وګورو هر انسان په دې مشکل باندې اخته دی چې کاروبار نشته روزي نشته لیکن کله توجه خپل کورونو ته وکړو خپلې ټولنې ته وکړو په ټولنه کې زموږ څومره بې حیايي زیاته سوې ده په کورونو کې مو څومره بې حیايي زیاته سوې ده کوم د ښځو لباسونه وګورې هغه د حیا او د شرم لباس نه دی په کورونو کې کوم د ښځو ناست ولاړه وګورې هغه د حیا او د شرم نه ده نو د دې کور د روزي برکت د کومې خوا راسي په ټولنه کې که وګورو که لوی وي که کوچنی وي د حیا او د شرم کمبله ځینې ټوله سوې ده اکثرو څخه نو په دې ټولنه کې به د کومې خوا برکت راسي د روزي د کومې خوا به اقتصاد راسي موږ خو اقتصاد غواړو داسې نه چې الله یې راسم کې موږ پر نور ورتړو چې دوی پیسې بندې کړي دا حالت نه دا زموږ اعمال دي پر هغو بیا نه تړو خپلو اعمالو ته که نظر وکړو ټول اعمال مو د دې دي چې روزي باید بنده سي لیکن دا چې الله رب العزت وعده کړې د روزي ده پلور مو نه مړه کوي دا بیا جلا د الله وعده ده الله د خپلې وعدې څخه خلاف ورزي نه کوي نو ځکه بې حیايي دا د روزي د کمی سبب او ذریعه ده دریم د ایمان حلاوت د ایمان خوند دا د بې حیايي په ذریعه باندې له منځه ځي ایمان چې څومره خوند لري څومره د زړه اطمینان او سکون لري وجه هم دا ده چې ټوله مؤمنان اوس پریشانه دي د پریشانۍ وجه هم د یوه دا ده چې بې حیايي رامنځته سوې ده بې شرمي رامنځته سوې ده نو د ایمان خوند مو هغه تللی دي او دا ډول بې حیايي او بې شرمي دا د عباداتو خوند او ذوق هغه له منځه وړي عبادت وکړو تلاوت وکړو لمونځ وکړو روژه ونیسو حج وکړو هغه راکمېږي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په باره کې راسي دی د جنګه یو قومندانو نبی علیه السلام جنګ ته واستوي نو کله چې کلی ته رسېدل د خپله
افرادو یا د خپل لشکر ته وین چې تاسو کله د کلی ته ورځي دی وطن ته لوړ به نه ګوري، لوړ به نه ګوري. د جنگ په حالت خو نواري خواته قتل پکار دی، لیکن دور ته لوړ به نه ګوري. داسې نوي پر داسې چا باندې مسترګي ومشلي چې هغه د ګناه ذریعہ جوړ سي او دا د ناکامۍ ذریعہ ده بیا، او دا د بیا حیايي سبب جوړیږي. خیر کله چې کلی یا وطن فتح سو او صحابه به تراله فلکورونو ته، نو د نور صحابه په ځنه وکړه چې دا کلی یا دا وطن چې تاسو فتح کړئ دا تعمیرات لوړ وکړه و. صحابه ورته چې مول ورنه یو تکتل چې کښته وکړ لوړ دومره د امیر د حکم ما تحت او دومره بیر ور سره واچ په چا باندې مسترګي ونه لګیش. نو ځکه پر دنیا باندې بچي وکړ، نو ځکه د آفات او د مشکلات څخه خلاص و، نو ځکه د قصالي څخه خلاص و. دا چې نن سبا پر امت باندې دا حال دی. یو علت دا چې د امت څخه حیا او شرم فوت سوی.